لمک لالا نه در سره ځم واده نه راغواړې هله پسې خند په راوایې لمک او سړی نن د درېیمه د کور د ایله کړی دی تا ته چا په خوله کې درچولی دي چې کور ته نه راځې ما ته ګر خلک یې کور ته مه ورځه تر هغو بیا دغې واده نه در غواړي غوزخ یې در غواړم خلک یې نه در کوي کله در اغوستې ته چې ولاړ شي هغه خلک بیا یې وکړي ما هلک راځه کور ته لمک زه کور ته نه ځم واده نه راغواړې هله پسې خند په راوایې لمک ګشه نه در سره ځم زه چوره در غواړم خلک یې نه در کوي زما څه کار دی ته مره کولمه بوتې دوستي ماته سي درځه کله در اغوښتی خلکو ته ووایه چې دا سترګې کږې دي بیا ورته دا لونی دي خلک بیا واده نه راکړي ما کله ورته ویل لمک ګشه نه در سره ځم اوس یې سمه کوه و چوره ودرېږه ګشه نه در سره ځم کور ته هو یوه میاشت تېرېږي بیا هم کور ته نه درځم ودرېږه چوره مه پسې راځه په ډبره د وله مه راځه مه راځه مه راځه مه راځه ودرېږه چوره څه نه مو ولې دلته ولم مه راځه مه راځه ځه 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 مه راځه ودرېږه ډبرې مه وله ځه زه د دښمن یم خو ته مه دښمني دا رنګه ډبره به د ویلم بیا ځه 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 واده نه سې راغوښتی دلته په غرو بیا دی ښه پسې راخېږي و چوره اخري وار درته یم راځه نه درځم ګشه نه درځم مه راځه چپک زه ګشه د آخرت ځان در غورځوم اوس به زه ستا له لاسه خودکشي کوم چې واده ده نه پیدا کړې نو زما څه قصور دی ستا له لاسه مه اوبه په غاړه کې غړندی سوې اوس څه پکه ما بتا څه کوې ساده درېدل کې د دا رنګه رالوتې خیر دی یار څه کیسه ده خیر السلام علیکم وعلیکم سلام څه حال دی ښه په خیر څنګه څه کوې خیر دی سادي دا لنډه ده څه کیسه ده وروره بس یو د بله حاله څه خبرې دغه شریف په مخکې نه پس درولی دی ستا ورور شریف ومه لکه اختره که هغه زما ورور شریف نفس یې را درولی دی ورور وروره ته راسه دلته کښېن وروره ګپه راته وکړه اوس دا نه سختره قوم نه ده خو ته راسه کښېن وروره مجلس راته وکړه اینم نظره دغه یې خولۍ دې ولې پر الټا خوا دا خولۍ د سمه کوم ومه لکه که زه دا څه ټیم پریشانیانه درنګه کړی یم په ځان نه خبر ته خو له خولۍ ګایږي دلته به دا چوري پسې وختله ما خولۍ مالته به دا غر کې ولوېده بیا مې په سر کې زیات دره کې نه ده راکړې دا څرنګه په سر سوي ده مړه ته کښېنه وروره خدای به خیر کړي مجلس راته وکړه یو د بله حاله څه خبر وروره خدای د خیر کړي وروره څه پېښه سوي ده ورته پېښه بیانوه مړه خیر دی وروره څه پریشاني ده ته خو اوس خپل فعال خبر کړه وروره څه کیسه اوف حاجي اختره که په زړه مې تورې وینې راوړي د شریف له لاسه شریف خو ښه پازن زما ورور دی پښتون منه که ایله چې زما یې دروازه نه ور وټکوله د دوستۍ دپاره نو هغې نه کېدله ورور هلته مور راته ولاړه وه هلته دی راته ولاړه هغه کور له منډه که 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 شپه ورځ مې ورته یوه کړې وه وروره دوستي به ده ماته کړه اوس یې راته خرنډلې دی چې زه واده غواړم او واده خو یې زه در غواړم که یې نه غوښتل کړي زه څه وکړم نن یې درېیم دی چې کور ته نه دی راغلی خدای خبر دی چا په خوله کې ور اچولي دي چې ته کور ته مه ورځه بیا نو واده در غواړي اوس غونډۍ ته راځه وخاتې اوس مې پیدا کړي مال راځه کور ته ورځه کور ته نه در سره ځم زه که تر د غره ځم غورځوم بیا مې راکښته کوي سوالونه زارۍ ما به یو ځای له وارنده به بل ځای له راځه وخاتې غره پورې ستړی شوم زه راکښته شوم ځاته مې څه پکړې وله بس په دغه پریشاني ده وروره څه په وکړم هو یاره دا خې ډېر پریشانه کړی حقیقت یې هم پریشانه کړی ستا خو نوم یاره دی ورور دی په څلور ګراري کې یوه ګراري هم کار نه کوي ته بیا نو خامخا پریشانه کړی کار چاله ورغلی نو کار یې نه چلېږي ملک کا اوس یې حل راځه ورک دی حل یې راشه ګوته یې خامخا ورغواړې بله مګه سلیار نسته سړی سړی اوس یې راشه پیدا یې کم چیرې خو نسته وروره پیدا یې وساده دا ضیاءالدین له ورسه ضیاءالدین لور درکوي و ما چې حال ویلی دی چې وروره زه ته په ورو دغنې ډاک یم د سر تر ښکرایه ثابته جامه د په وروړو په راکوي ضیاءالدین له ورسه درکوي
تر پیسو نو ته سپما مه کوه سړی ضیاءالدین غیزه ورغله ماته یې کړ وروره ته به مخکې ورغلی یې هغه مال دلی دی هغه په پورو کې تر غوږو پورې ډوب سوی دی اوس ته ورسه ماتې ویلي دي پسې ګرځي د پیسو په سړي پسې د پیسو سپما نو ته مه کوه دا مسری لور یې چې ونیسه دغه سبق هم ویلی دی ښه بس ته یې به پټال و دغه نجلۍ سبق ویلی دی او درکوي یا ښه ملک اختره که ښه لار در راوښوله کور د ودان څه پریشاني مو د لږ سره سپکه سوه زه به ورته دا چوری په غره راکښته کندی نه وي پریشاني نه کړي راته جوړ یو چم په ونیسي نو به سهار ورځم نو زیاته مو کسه بلې لار نشته وروره ته دې وکړه ورڅه چوری راکښته که او دا سړی دوستي در سره کوي که نه که در سره وه بیا پر ما هم غږ وکړه زه هم یې ماترلم هغه ماته ویلي دي بڼه کور د ودان څه بس ملک ښه زه بېرته ورګرځم ابا ته ورس زه بېرته ورځم ته ورس بس پریشاني مه کوه سمه ده کور د ودان څه ملک مخه شه دا بیا څه کیسه را روان ها راځه تا له مسه خسر پیدا کړی دی بس تا د واده کول را سره کړی دی دا نن شپه مې یاد راکړه سهار بس تا د واده دسمال زه درکوم که خدای کول بس خبره ختمه بیا پسخند پراوی دا نن شپه مې یاد راکړه راځه ګوره لالا نن یې درکښته کږم که د بیا نه راوغوښتله بیا د پسخند پراولی بیا دا غره ته راخېږم بیا د قیامت په ورځ به بیا درکښته کږم په دا د ستا سر خلاص بس دا وار درکښته کږم دا یو وار یې خالي درکښته کږم بس بس راځه ته راځه دا ور راکښته سه بیا که من دا کار د نه وسوی دا کول مې نه در وپالې بیا راځه غره سر ته وخېځه به راټوک راځه بیا مې پسخند نه پراوی بیا پتر دا وره کار سوی دی ورور دا وره کار سوی دی زه درته هم سوی دی دا غواړې رښتیا کوې غوږ کې ده دا وره سوی کار دی خالي سهار روپۍ ورلو که را سره تلیم ستا خوښه ده که نه را سره تلیم ستا خوښه ده سهار کار سوی دی راځه دا وار لا در سره ځمه سهار ګښه چشمې هم نه په سر کوم دغه رنګه ځم دوی د نو بیا نه وشي هو یعنې کږي دا وره کږي بس خالي ته دا یوه شپه موقع راکړه درځه سهار په جمواري ستا دسمال به وي ستا به خوشحالي وي ستا به ډولي به راځه نه ته بیا ما خطا نه نه ته خطا نه یاره ماما درته هم مړګي هو راته وکړ ویلې ولکه اوس که هم صحیح حالت ته دلته بیا کلم کس اوس کېدله څه چشمې هم په سترګو کوه هلته چې څنګه ګایږ هغه رنګه وګایږ ستا خوښ هغه رنګه وګایږ ټوکې کوې هر شی چې کوې واده در غواړم بس خبره ختمه